په کندوز ولایت کې لومړی واورې او سړې هوا د حلبي جوړونکو بازار ګرم کړی دی. هغه حلبي جوړونکي چې له میاشتو راهیسې د ژمي د سړې هوا ته په انتظار وایي چې کاروبار یې ښه شوی او د دې ولایت له لرې پرتو سیمو څخه ورته خلک راځي او د کور د ګرمولو په موخه ترې وطنۍ بخارۍ اخلي. د دوی په وینا سږ کال د خلکو اقتصادي وضعیت نسبتا ښه دی او له همدې امله د تیرو کلونو په پرتله د دوی خرڅلاو هم ډیر شوی دی. در حد اوسط روزانه تا در بخاری بالاتر کمتر روزگار میچله. با آمدن امارات اسلامی خدا را شکر کارا بسیار رونق پیدا کرده. امنیت است، از مالام رو به پایان شدن است. استفاده که از این بخاری ها که وطندارای ما میکنن از خارجی نمیتونه، چرا که این دیگ چای همه چیزش حل میشه و از خارجی تنها خانه را گرم کنه در دادن سیستمش یک ذره مشکل هم است، قیمتش هم بلند است. بل لور ته بیا د کندوز یو شمېر اوسیدونکي چې دغو پلورنځیو ته د بخاریو د اخیستلو لپاره راغلي وایي د تیرو کلونو په توپیر سږ کال د بخاریو بیه ارزانه ده او له خلکو غواړي چې د بهرنیو بخاریو پر ځای له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. دا ډېرې یو شی بخارۍ هم دي او ښه قیمتونه یې دي. ښه کال پروش کال دا بخارۍ په 2000-2500 روپۍ وي، نو اوس ما دا په 1500-1600 اخیستې ده، نو ښه کال قیمتونه یې ډېر مناسب دي. از بخاری خارجی کردن بخاری وطنی خوب است. مردم بخاری وطنی استفاده کنه. په کندوز ولایت کې د حلبي جوړولو کاروبار په داسې حال کې وده کړې چې د دې ولایت حلبي جوړونکو په ځلونو هیواد ته د بهرنیو بخاریو له واردولو او کورنیو تولیداتو ته د بازار له کمزورتیا شکایت درلود.